نو یا خو مونځ بالکل کوي نه د سحر ده او یا که کوي نو د ښځو په شان په کوټه کې دننه ولاړي د خپل کټ په خوا کې او به زر زر یو څو ټونګې ووایي او بیا ګاډي ته وخیجي روان شي او بیا لاس اوچت کړي وایي الله جنت راکړي او په جنت کې د پیغمبر سره مې ګاونډي کړي او د منظرې دا حال دی او تمه دې دومره غټه او دومره غټې خبرې ترې ډډه لګولې ده چې زه به د پیغمبر سره په جنت کې ګاونډي کېږم او د منظرې دا حال دی مونځونه اهتمام کوئ او دا ساتئ په نارینه باندې د جمع سره مونځ کول دا فرض عین دي لازم دي واجب دي الا چې یو سړی معذوری هغه عذرونه شریعت بیان کړي دي او موږ الحمدلله په خپلو درسونو کې په ریاض کې چې زموږ کوم همیشه درسونه په هغې کې موږ تفصیلا بیان کړي دي خو دا زما استاد مرضی دین نه دی ګورې چې زما استاد زړه کله وشو منزله به راځم او چې کله شروط مې برابر و بیا به په جومات کې ولاړ یم او که معمولي مې په سر باندې بوج و بیا جومات ته نه راځم او که ټوغې ټقالې روانې وي او مجلس ګرم و بیا منزله نه راځم که فیسبوک کې ورننوتی وم بیا منزله نه راځم که د ښځې سره ګپ ګرم شوی و بیا منزله نه راځم او که خوب راله راتو بیا منزله نه راځم او که جمع و بیا منزله نه راځم او که ټیکهدار راغی بیا منزله نه راځم او که واړه سکول له بوزم بیا منزله نه راځم او که دغه ټیم کې دوکان کولوم بیا منزله نه راځم دا کم دین دی تا پرېښودو څه ته به کله منزله راځي خیال دې کړی زموږ په ملکونو کې د جومات ته اولنی سب بوډاګانو نیولی او ځان ته پکې جنمازونه اچولي او د ټوخي سره اودس ماتېږي چې کله دغه عمر ته ورسي بیا مونځونه شروع کړي وایي زه چې کله سپین ږیری شوم نو سوال دا دی چې د دغه وخته پورې به ته پاتې شي چې بیا مونځونه شروع کړي او بله خبره د الله د دې بوډاګانو د دې عبادت نه رضوانانو د عبادت ډېر خوښ یو حدیث کې راغلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې الله ته خوښ عبادت هغه دی چې ځوان سړی کوي وجه څه ده ځوان سړي شهوت ډېري ځوان سړي ته د ګناه د کولو هغه لارې ډېرې میلاویږي طاقت ورسره وي بوډا سره خو نه وي نو خو به لازم هلته کور کې تم خلک تنګ وي جومات ته یې راشړلی هلته پروت وي خو سړی ځوان دی شهوتي دی ښایسي دی زوري دی او دې سره د دې هر څه حرامو ته نه ګوري پردو زنانو ته نه ګوري فحش فلمونه او تصویرات نه ګوري منزله برابر راځي چا سره جګړې نه کوي کنځلې نه کوي ظلم او زیاتۍ نه کوي نو د ده د عبادت د هغه نه زورور دی ځکه چې دې سره د ګناه د کولو طاقت شته او د هغه سره طاقت نشته نو د منځه اهتمام ډېر زیات کوئ کله چې جنتیان جنت ته لاړ شي او جهنمیان جهنم ته لاړ شي د دوی په منځ کې به خبرې اترې کېږي الله بیان کړي دي په سورة المدثر کې الله وی چې کله جنتیان جنت ته لاړ شي الا اصحاب الیمین ښی لاس والا چې کله جنت ته لاړو نو څه به یي فی جنات یتساءلون جنت ته چې کله دا جنتیان لاړ شي نو دوی به تپوسونه کوي فی جنات یتساءلون او تپوس به د چا نه کوي عن المجرمین تپوس به کوي د جهنمیانو نه دې ته غوږ کولو کوي زما دې خبرې ته ګورې او دا د الله خبره ده زه د خپل جیب نه نه کوم او نه د خپل ځان نه بیانوم الله وی په سورة المدثر کې وی جنتیان چې کله جنت ته لاړ شي نو دوی به تپوسونه کوي د جهنمیانو نه تپوس به سي ما سلككم في سقر د څه خبرې د لاسه تاسو جهنم ته راغلي ولې څه چلم کړی و په دنیا کې چې تاسو الله دې دومره غټ عذاب ته ور واچولی دې جواب ته غوږ کړي د جهنمیانو جواب ته او دا جواب الله را نقل کړی دی په قرآن کې نو الله خو خبر دی د هر څه نه چې څه به کېږي څه به نه کېږي جهنمیان به څه وایي نو دوی به په جواب کې څه وایي اولنۍ وجه جهنم ته د تلو چې وبیانوي قالوا لم نك من المصلين اولنی وجب جهنمیان دا بیانی چې موږ په دنیا کې منځونه نه کول ځکه جهنم ته راغلي قالوا لم نكن من المصلين یعنې خپلو منځونو اهتمام کوئ د جمع سره کوئ او بل دا چې په ښایسته طریقې سره کوئ هسې ټونګې مه وایئ ځان ترې مه خلاصوئ رکوع له راتلی نه یو بیا سر راوچت کړی او سر راوچت کړی نه بیا په سجده پروت یو د سجدې نه سر راوچت کړی نه یو بیا سجدې ته روان یو او بیا د هغې نه راپاڅېدلی نه یو بس بیا زر سلام وګرځي او بیا
لاسونه چې دی مخ له راواچوي او ګړز وځي د جومات نه څه چلوي ما مونځ وکړو دا کوم مونځ دی دا نه خدای ته پوښتنه کوي ستا ضمیر دا مونځ مني ضمیر دې مني وي نه ضمیر یې نه مني چې ستا ضمیر یې نه مني نو الله به یې څنګه ومني نو درېیمه وجه چې یو سړی د پیغمبر سره جنت کې ګاونډي کېده غواړي نو دی د مانځه اهتمام کوي او نفلي مونځونه به ډېر کوي څلورمه وجه چې یو سړی د پیغمبر سره په جنت کې ګاونډي کېده غواړي نو هغه به خپل اخلاق ښایسته ساتي حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي وإن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة پتاسو کې د قیامت په ورځ نږدې به ماته څوک وي په جنت کې او زما به ډېر خوښي احاسنکم اخلاقا چې په تاسو کې د چا اخلاق ډېر ښایسته وي دا سړی به په جنت کې ما سره ګاونډي امام ترمذي رحمه الله دا حدیث راوړی خپل اخلاق ښایسته ساتئ په ځان کې عاجزي راولئ د هر مؤمن سره نرمي کوئ د هر مسلمان سره مرسته کوئ د هر غریب سره منډه وایي د کونډې او د یتیمانو تپوس کوئ خپل اخلاق ښایسته ساته ځکه حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به نه کنځلې کولې نه به یې بدې ردې ویلې نه به یې په بازارونو کې چغې وهلې نه به یې چا باندې لعنتونه ویل او نه به یې چاته خیرې کولې او د پښتنو یو غټه بیماري هغه دا د کنځلې کول تاسو ته به هغه حدیث یاد وي انشاءالله د الله نه مې امید دی چې یاد به یې درته پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې د یو منافق انسان علامات ذکر کړي دي 4 من کن فيه کان منافقا خالصا څلور خبرې چې بچی کې د خالص منافق دی یو یې پکې ذکر کړی ده واذا خاصم فجر د منافق سړي نښه دا ده چې کله جګړه کوي نو په جګړه کې کنځلې ډېرې کوي دا د منافقت نښه ده او دا د ښایستو اخلاقو خلاف خبره ده او دا د سپک سړي کار دی زه ښه واضح وایم که څوک خفه کېږي الله دې خوشحاله کړي دا د سپک سړي کار دی چې د چا خور مور یادوي او د چا لور یادوي او په جګړه کې جګړه به ده روانې وي چې ستا ښځه داسې کوه ستا مور داسې کوه نور یې صفتو کې ډېر نر سړی و ډېر نر و یې پردۍ ښځه یاده کړه دی ته نرتوب وی ډېر نر و د یو سړي خور یادوي ډېر نر و د یو سړي لور یادوي مور یادوي دا د څه شي نرتوب دی دا د منافق سړي علامه ده چې دی جګړه کوي نو په جګړه کې بیا کنځلې ډېرې کوي او بیا په خټه کې اوبه ښه ډېرې کړي چې کله کنځلې کوي نو کنځلې هم د یو سړي ښځې او مور او لور او خور او هغوی ته یې کوي دا سپک سړي کار دی او د منافق سړي کار دی نو خپل اخلاق ښایسته ساتئ چې کله دې اخلاق ښایسته نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په جنت کې ګاونډي کېږي موږ سره وخت لږ دی نو ځکه مختصر دی یو څه وجې ته بیانوم یو څو اسباب مختصر به بیانې کو دا څلور وجې شوې پنځمه وجه او پنځم کار که یو سړی دا وایي چې زه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره جنت کې ګاونډي شم نو په هغه باندې درود ډېر وایي او دا په پښتنو کې غټ کمی دی چې په بیان کې په یو مجلس کې به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تذکیره 100 پیري وشي خو څوک دا نه وایي صلی الله علیه وسلم ته 100 پیري تذکیره وکړه خو دی به دقې شان تا ته ګوري دا خو لړه قیم نه چې به د پیغمبر باندې درود ووایه حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي امام ترمذي رحمه الله دا حدیث راوړی دی وایي اولى الناس بي یوم القیامة اکثرهم علی صلات د قیامت په ورځ چې به ما ته ډېر نږدې خلک وي هغه هغه دي چې په دنیا کې په ما باندې درود ډېر وایي نو دې پیغمبر باندې درود وایي محمد اوس یې نه وایي محمد صلی الله علیه وسلم درود وایي دا یو حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم جبریل خیری کړي دي پیغمبر پې امین ویلی دی جبریل علیه السلام دا ویلي وی الله دې رسوا او ذلیله کړي هغه سړی او هغه سړی دې کامیاب نشي چې د پیغمبر تذکیره د هغه په خوا کې وشي هغه پې درود نه وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی امین نو دې پیغمبر نوم چې واوري درود ورسره وایي په جنت کې به ورسره بیا ګاونډیان شي د دې ډېرو درودو د ویلو د لاسه دا خبره ما بیانونه کې بیان کړې مې تاسو به اورېدلي انشاءالله یو صحابي راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته وی یا رسول الله زه چې کله دعاګانې غواړم